الله الرحمن الرحیم. زموز نوم عطاءاللہ بلوچ، زما طالب نوشکی بلوچستان څخه دی. زه وابډا کیسکو سایکلنګ ټیم کھلاڑی یم. وابډا ایڈرو کا کارکن یم. 14 اگست 2020 کے وابډا ایڈرو یونین پارا امن یکجہتی پیغام اور وابڈا بچاؤ ملک بچاؤ مہم کا سلسلے کے زکر کھٹ سر روانہ ہو سو. آپ کہاں سے نکلے تھے؟ کھٹ سر کوئٹہ سے. جی ہاں کھٹ سر روانہ ہو سو. جی بیا سبی لار کے جیک آباد سندھ کی داخل سو. سندھ کا مختلف شہروں کے زما دوروں ایڈرو یونین کا ورکران زما استقبال کریں. اور بیا سندھ بعد زرالم پنجاب کے پنجاب بعد بیا پنڈی سر زرالم بیا خیبر پختونخوا جہانگیرہ کے زموز دا بیا جہانگیرہ سرا زرالم پہاورتا. جی خیبر پختونخوا عوام دیر محبت والا عوام تھی، دیر عزت والا عوام دے، عزت ورکے، عزت افزائی کئی. زموز کھا بیا انشاءاللہ نن زموز جلسہ و ٹریڈ یونین کا بخاورتا آگے کے ہزاروں کسان بیا جلسہ و ماتا جلسے سر روانے کی درگاہی لپارا نن 6:30 بجے درگاہی تظاہر سلیم دال چیئرمین صاحب ماسر کشین دے دغی قیادت کی آنڈی والا وابڈا ایڈرو ورکر یونین کا کارکنان نور عہدے داران ازما استقبال کرے. دیر شکریہ ادا کروں درگاہی عوام کا لار کے درگاہی عوام ماں دیر حوصلہ افزائی کرے، ماں دیر عزت افزائی کرے. شکریہ ادا کروں خیبر پختونخوا عوام کا، درگاہی عوام کا دیر مہربانی. دغے مخصرہ 1997 کے بغیر ہینڈل بغیر بریک 3282 کلومیٹر پورا پاکستان کا سفر کریں گے. 1997 کی 97 میں تاسو د ټول پاکستان په بغیر هندل او بغیر بریک سایکل باندې ټول پاکستان کې ګرځېدلی یې. جی همدغه یو ځل بیا تاسو چې دینو لکه د کوټې نم آغاز وکړو او تاسو دغه دینه راغله پیښور ته. پیښور کې د پیسکو چې کوم زموږ صوبایي چیرمن دی حاجي اقبال صاحب هغوی تاسو هرکلی وکړو. د هغه ځای نه بیا تاسو نن سحر راووتلی درګۍ ته راغلی. درګۍ کې تاسو ته عوامو هرکلی وکړو. بیا دلته کې زموږ کوم ډویژنل چیرمن جاوید خان او د هغې سره نور ملګري عهدیدارانو ستاسو هرکلی وکړو. اوس د دې نه مخکې ستاسو څه پروګرام دی؟ زه درگاہ بعد کے زما مینگورا تھا مینگورا بعد بھائی انشاءاللہ کالام تو زما پاکستانی نے پکارا پاکستان اپنا نشان ہے ہمارا پاکستان. پاکستانی نے پکارا پاکستان اپنا نشان ہے ہمارا پاکستان. آگے کا پروگرام یہ کہ میں مالاکنڈ ڈویژن کا جو سفر مکمل کر کے واپس اسلام آباد پہنچوں گا 25 تاریخ کو انشاءاللہ. اسلام آباد میں مجھے آل پاکستان وابڈا ایڈرو ورکر یونین کے عہدیداران اور کارکن استقبال کریں گے، جہاں پر اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے میرے پروگرام کا اختتام ہوگا. یہ طویل سفر، یہ پاکستان میں پوری دنیا میں ایک طویل سفر ہے جو میں بغیر ہینڈل بغیر بریک طے کر رہا ہوں. یہ وابڈا ایڈرو یونین کے لیے انشاءاللہ اعزاز کی بات ہوگا. یہ ہمارے 5 ستارہ جھنڈے کے لیے اعزاز کی بات ہوگا. جب ورلڈ ریکارڈ بنے گا انشاءاللہ ایڈرو کا نام پورا دنیا میں پھیلے گا. ابھی عوام کو کیا میسج دینا چاہو گے؟ میرے جو یہ پروگرام کا مقصد ہم یکجہتی کا پیغام تھا اور وابڈا بچاؤ ملک بچاؤ نجکاری کے خلاف تھا. یہ جو پنشن کی عمر 55 سال کرنا تھا اس کے خلاف تھا. جو ابھی جو سالانہ انکریمنٹ ختم کر رہے ہیں، بجٹ میں اضافہ نہیں کر رہے. جی ان چیزوں کے ہائی لائٹ کرنا تھا. ابھی
جو کے الیکٹرک کو وابڈا میں ضم کرنا ہمارے محسوس تھا، اور ساتھ ہی کہ الیکٹرک کی جو نشکاری تھی اس کو واپس لے کر وابڈا میں دوبارہ شامل کرنا ہے. جی وابڈا میں ریفرنڈم پاکستان سطح پر کرایا جائے اور پورا کمپنیوں کو تحریر کر کے ایک وابڈا بنایا جائے، جس سے کرپشن میں کمی ہوگا، جس سے اخراجات میں کمی ہوگی، اخراجات میں کمی ہوگی. اور جو آگے ہمارے عوام ہے اس کا جو رویہ ہے، جو سلوک ہے وابڈا والوں کے ساتھ یا وابڈا والوں کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ الحمدللہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں عزت حوصلہ افزائی ملا ہے. خیبر پختونخوا میں بڑھ چڑھ کر حوصلہ افزائی ملا ہے. یہ تو بیان میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں. یہ جاوید خان صاحب بیٹھے ہوئے، دوسرے کارکن بیٹھے ہوئے، ابھی جہاں بھی جاتا ہوں اور ساتھ ساتھ عوام، آپ یقین مانیں کوئی چیز ایسا ہی تھکاوٹ ہوتا ہے، جوس پیتا ہوں کہ پیسہ دینے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، اتنا محبت ہے، نہ جان ہے نہ پہچان ہے، اتنا محبت ہے. اس کے علاوہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے، میں عطا اللہ کو زیادہ عزت دے دوں، وہ کہتا ہے میں عطا اللہ کو زیادہ عزت دے دوں. یعنی مہمان نوازی میں کوئی ثانی نہیں ہے خیبر پختونخوا کی عوام کا. آخر میں ایک سوال کرنا ہے کہ بغیر بریک اور بغیر ہینڈل کے یہ آپ سائیکل چلا رہے تو راستے میں آپ کو کوئی تکلیف وغیرہ پہنچی؟ سفر تو سخت دشوار تھا، اللہ پاک نے اس وقت آسانی پیدا کیا ہے. کچھ نہ کچھ دشواری پیش آتے ہیں، اللہ پاک بڑی حادثے سے بچائے. انشاءاللہ اس وقت تک خاص بڑا دشواری کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے رہا. جو پنجاب میں تھوڑا سفر میں تھوڑا سا جو روڈ خراب تھا اس میں بہت دشواری پیش آئے ہیں. رات مات میرے تھوڑا سا تکلیف پہنچی، بہت تکلیف ہوا. اچھا. وہ شورکوٹ میں ملتان سے روانہ ہوا شورکوٹ کے لیے، تو راستہ خراب تھا. پھر شورکوٹ شہر سے شورکوٹ کینٹ تک 17 کلومیٹر راستہ بھی انتہا خراب تھا. بقایا خاص مجھے دشواری پیش نہیں آئے الحمدللہ. یہ سب کارکنوں کی، عوام کی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ اس وقت تک میں درگاہی پہنچ. کله چې د پېښور نه موږ ته اطلاع میلاو شوه چې دغه شان مېلمانه دي او په سایکل در روان دي، د کوټې نه را روان شوي دي، آل پاکستان دوره کوي، تاسو به د هغوی استقبال وکړئ. نو موږ د ده نمبر هم دغه کړل شي وکړو، د هغوی نه رابطه مو سره ساتله چې تاسو کوم ځای په لار کې ورته ولاړ وو، او د ده د یو سړي ته زه سلام کوم چې دې په سایکل غوندې شي باندې د ټول پاکستان دوره کوي. خو دا د ده د سایکل دوره یوازې نه ده، دا د ټول قوم دپاره، د ټول امت د فایدې دپاره ده، د ټولې وابډې دپاره ده. دې چې یو خبره کوي هغه ډېره جامع خبره ده، ډېر وزن لري، چې لکه دا کپنۍ دې ختمې کړې شي او دا د یو وابډه شي د مخکینو په شان دی. مقصد یې دا دی، او د بل مقصد یې د یووالي، اتفاق او د اتحاد. اتفاق او اتحاد دی. نو دا خبره مخکې مونږ په دې وابډه کې هم پاتې شوي، بیا پکې کپنۍ هم راغلې، نن پکې وکړو شو. مخکې چې کومه فایده وه زه مو هم زما د علم خو زه هم چې اوس هغه فایده نشته. یو خو پکې لکه اخراجات ډېر زیات دي په کپنو کې، هرې کپنۍ دپاره ځان له ځان. مخکې به یو وابډه وه، جو یو شان افسران به وي، هغه یو افسر به د ټولو دپاره و، یا به لیبر به د ټولو دپاره، هر یو کار به یې کوو. اوس هر کار له ځان له هغې کې دشواری راځي، ګاډي ځان له پکار دي، هغه ډېر د تاوان سره مخ دي دا کپنۍ. نو د دې خبرې سره زموږ اتفاق هم دی او دې اپریشیټ کوو، دله امداد ورکوو چې دې راپاڅېدلې دی په سایکل د ټول پاکستان دوره کوي. د دې هم زموږ د فایدې دپاره، هم د قوم د فایدې دپاره، هم د محکمې د فایدې دپاره. ده ته مونږ سلام کوو او انشاءالله ځم چې څه اوس داسې یو د ده سره خپل محنت هم کوو، د ده سره به منډه هم وو، د ده سره هم په دې کې یو